نن چې زموږ په معاشره کې اصلاح نه راځي او ما درته ویل مختلف تنظیمونه، مختلف خلق، مختلفې ډلې هغه په دې کې خپله زندګي ستړې کله چې د معاشرې اصلاح وسي، لیکن د معاشرې په حالاتو کې د اصلاح هیڅ آثار، هیڅ علامې نه ښکاره کېږي. د هغې وجه دا ده چې زه په خپله د اصلاح څه فارغ یم، زما په خبره به ستا څه اصلاح وسي. زه په خپله باندې درواغ نسم پرېښولی، نو تا به څنګه د درواغو راوګرځو؟ زه په خپله باندې چې کله د غیبت ځای راسي د غیبت څه نه یم راګرځېدلی، تا به څنګه راوګرځوم؟ زه په خپله چې کله د دوکې ځای راسي، د مکر و د فریب و د چم ځای راسي، ما پر هغې باندې صرفه نه ده کړې، نو تا به څنګه راوګرځوم؟ ځکه بیا په دې شکل د معاشرې اصلاح قطعا نه کېږي. حضرت حنظله رضی الله عنه د پیغمبر علیه السلام صحابي دی. یو ورځ رازغلی راغلی پیغمبر علیه السلام ته، یا رسول الله نافق حنظله، حنظله منافق شو. پیغمبر علیه السلام ورته څنګه منافق شو؟ ورته د الله رسوله چې کله ستا په مجلس کې ناست یم نو بیا مې آخرت و جنت او دوزخ و دې مخ ته داسې داسې کېږي، لیکن چې کله ستا د مجلس څخه ولاړ سم، کور دی، بچان دي، زنانه ده، په خپل تجارت و دکانداري اخته سم، هغه کیفیت مې بیانوي، هغه حالات راسه رسي. او چې کله کله یو رقم یم کله بل رقم یم، دا دورنګي ده او دا دورنګي ماته منافقت را معلومیږي، نو ځکه زه منافق یم. پیغمبر علیه السلام ته ماته علاج راوکړه. حالانکه پیغمبر علیه السلام صحابه، الصحابه كلهم عدول، په صحابو کې منافق نو، صحابه ټول عادلان. لیکن بیا د هغې څه وروسته پیغمبر علیه السلام هغې ته تسلي ورکړي، ورته یا حنظله ساعتا فساعتا، دا منافقت نه دی، دا د زندګۍ حالات دي. پر انسان راځي، کله انسان په یو حالت کې، کله انسان په بل حالت کې، کله انسان پورته وي، کله انسان کښته وي. حضرت یعقوب علیه السلام نه وایي گهی برتارو میں اعلی نشینم، کله مې نظر د الله عرش او لوړې حالاتو ته ورسیږي، گهی برفای پشت خود چیزی نبینم، کله د پښو در تلو لاندې یو شی نه وینم. نو داغه حالات دي، کله سړی یو حالت دی، کله بل حالت دی. پیغمبر علیه السلام هغې ته تسلي ورکړي، ورته حنظله دا منافقت نه دی او دا منافقت نه بلل کېږي، او د دې بیره او خوف د ځان سره مه پیدا کوه. حالانکه حضرت حنظله ولي هغې دا نور ته وایي د الله رسوله په معاشره کې پلانکی منافق سو، هغې دا نور ته وایي چې پلانکی منافق سو، د الله رسوله پلانکی منافق سو، هغه ورته د الله رسوله زه منافق سوم. نو مقصود دا دی چې د انسان کچیرې د معاشرې د اصلاح فکرې، نو بیا د هغې ابتدا اولنی د خپله ځان نه شروع کېږي. د انسان سره به په ټوله معاشره کې اول د خپل ځان فکر ورسره